السلام علیکم همت جان آفیسیل چینل ته ښه راغلاست. څنګه کولی شو موږ پای نیټورک ته خپل نمبر چینج کړو؟ که چیرې کې تاسو په کوم نمبر باندې پای نیټورک اکاونټ جوړ کړی وي، تاسو اوس هغه نمبر ته لاسرسی نه لرئ، یا هم هغه نمبر له تاسو څخه بند شوی وي یا هم ورک شوی وي، نو تاسو اوس کولی شئ په نوي اپډیټ کې چې په پای نیټورک کې کوم نوی اپډیټ راغلی، تاسو اوس کولی شئ یو بل نمبر چې تاسو اوس ورته لاسرسی لرئ هغه نمبر ورته چینج کړئ. څه ډول هغه نمبر موږ ورته چینج کولی شو؟ راځم ویډیو باندې درته پیل کوم. که چیرې تاسو زما چینل کې نوي یاست، زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو به لومړی راشئ خپل پای نیټورک به راخلاص کړئ. کله چې پای نیټورک خلاص کړئ رابشئ دغه پاسه درې لوکي ته دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې ځای باندې کلیک وکړئ له هغې وروسته بیا لاندې راشئ پروفایل ته، پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله چې پروفایل باندې کلیک وکړئ له هغې وروسته بیا رابشئ دلته دغه اپډیټ چینج باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده، دا ځای باندې کله چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته دوه خانې راځي. صحیح ده، یو دغه ده او یو دغه. دلته دغه لومړی کې به ورته چې تاسو هر هیواد کې اوسېږئ هماغه هیواد کوډ به ولیکئ. صحیح ده، دغه ځای باندې به کلیک وکړئ او تاسو هیوادونه راځي. که چیرې کې تاسو افغانستان کې یاستئ افغانستان به انتخاب کړئ، یا پاکستان کې یاستئ پاکستان به انتخاب کړئ. صحیح ده، کله چې کوډ ورته انتخاب کړ د هماغه هیواد چې کوم هیواد کې یاستئ هماغه کوډ به انتخاب کړ او دلته لاندې ما ورته کوم نمبر چې اوس غواړئ، اوس نوی نمبر ورکړئ، دلته به ورته هغه نمبر ولیکئ. صحیح ده، کله چې دغه نمبر هم ورته ولیکه نو له هغې وروسته بیا راشئ لاندې کنفرم چینج باندې به کلیک وکړئ دغه ځای باندې. کله چې دې ځای باندې کلیک وکړ دلته بیا له تاسو څخه ایمیل غواړي، دلته دغه ځای کې او دغه ځای کې هماغه ایمیل چې تاسو ورته پای نیټورک ته ورکړی دی هماغه ایمیل په دواړو خانو کې ورکړئ. صحیح ده، یو شان ته ایمیل او له هغې وروسته به لاندې راشئ دغه اپډیټ باندې به کلیک وکړئ دا ځای باندې. کله چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو تاسو دا ډول صفحه راځي. صحیح ده، دلته تاسو څخه د مخ سکین غواړي، لاندې دغه آی ایم ریډ باندې به کلیک وکړئ دا ځای باندې. کله چې دې ځای باندې کلیک وکړ بیا به راشئ سٹارټ ریکارډ باندې به کلیک وکړئ دا ځای باندې. کله چې دې ځای باندې کلیک وکړئ نو تاسو دا ډول د مخ سکین راځي. صحیح ده، نو دلته به ورته د مخ سکین ورکړئ. مخامخ دلته ګورئ څو مرحلې راځي. لومړی مخامخ دی. صحیح ده، مخامخ به دغه کیمرې ته وګورئ، دغه شنه لیکه به سر ته ورسیږي. صحیح ده، له هغې وروسته بیا دوهمه مرحله راځي. دوهمه مرحله تاسو ته وایي چې ښي طرف ته مخ تاو کړئ. تاسو به ښي طرف ته مخ تاو کړئ او له هغې وروسته بیا چپ طرف ته مخ تاو کړئ او بیا به پاس وګورئ. صحیح ده، بیا به لاندې وګورئ. کله چې دغه مرحله سر ته ورسوله نو له هغې وروسته تاسو دلته لیکي چې go back to the main app. صحیح ده، دا ډول بس تاسو نمبر چې دی هغه چینج شولو. یو څو دقیقې وروسته به وګورئ تاسو نمبر چې دی هغه به چینج شوی وي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل پای نیټورک ته نوی نمبر ورکړئ. صحیح ده، که چیرې کې د تاسو نه کوم مخکینی نمبر ورک شوی وي یا هم بند شوی وي یا هم ورته لاسرسی نه لرئ نو تاسو په دې طریقه خپل پای نیټورک ته نوی نمبر چینج کړئ. نو دغه ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.